ستا د قسم وي د یار پوخ قسمه ستا د قسم وي د یار پوخ قسمه نن خو یار پرېږده چې تپوس له راشي سیار به ستا په ځان احسان وګڼم سیار به ستا په ځان احسان وګڼم په ما که ګران جانان افسوس له راشي کتونکو څنګه چې تاسو وکتله په ماشومانو باندې مونږه میان وخوړله او هغوی مونږ رخصت کړله ټایم ناوخته و خو چونکې سیار به انشاءالله بله ورځ ته روان دی بهر ملک ته نن لږه شعر شاعري هم پکې کوو په د دې پروګرام سره چې تاسو یې بد هم ونه ګڼئ مایند هم نه کې نو انشاءالله سیار به تاسو سره د خپل شعر و شاعرۍ آغاز کړي جی سیار به زموږ کتونکو ته داسې ښایسته شاعري وړاندې کړه یاره شاعري خو تقریبا ډېره شوې ده او سنجیده هم شوې ده فلسفي هم شوې ده خو نن لږ غونته کې چې کوم دی لکه لږه معمولي مزاحیه شاعري وشي نو ډېر مخکنی تقریبا څه د لساتو کالو زړه شاعري ده خو بیا موږ دا وایو چې مسافر جانان ته بیګم خط لیکلی دی مسافر جانان ته بیګم خط هغه ته ستا د مینې خط مې ولوسته د لبر او په چوټۍ چې را روانې د زړه سره نو هغه ورځ به په ما د لوی اختر و چې مې کور ته اشنا راشي مسافر نو در سره چې وي درانه درانه بیګونه او شپږته پکې واړه وي سوټ کیسونه نو رنګین ټي وي خو به پېژنم ډبې نه ورسره که د پرج روډ د جدې نه نو زه ایرپورټ ته به د مخې ته راځم او سوزکي به هم سامان له راولمه نو یو به ته بل بسر مې شي ارمانو چې بکسه کور کې کلوکم د سامانو نو سره ګل نه پېشیندم روړه مالیار او جاپانۍ جوړی ښه راوړې د ماله نو زه څه نه غواړم یو بل په انتظار دی نو پوزیشن مو خاندان کې هم پکار دی نو 3 څلور جوړې څه نوې جوړوم او 1.5 څلوېښت ګزه بچم کې ورکوم نو 5 درجن روړه رومیالونه او 25 پکې ډېر دي بنینونه نو لږ صابون هم لس 15 ډېر دي یار او جوړېګر مې سره 6 روړه نګاره نو هیره نه کړې مې ضرور راډو غړې هیره نه کړې مې ضرور راډو غړې نو هم مې خور له جوړه روړه جاپانۍ نو یو کمبل مې هم رندارې له پکار دی او سور که نه وي خیر دی شین رنګ مزیدار دی نو دا ماشومه نادیه دې کړي یادونو د ګوډۍ پرمان تل کړي پر یادونه نو دا ته څه وی اګریمنټ نه کوم نورو او پوخ درځمه د سعودي نه یم به کورو نو خدای دپاره داسې ونه کړې دلبر او لږ شان سوچ که زما په دې خبره نو لا خو پاتې د بنګله حیات آباد کې نو خپل خپلوانو ته به هر څه برباد کړي نو په ټویټه موټر کې پاتې دي سیلونه او ډي وي ډي باندې ارمان مې دي فلمونه چونکې هغه وخت کې ډي وي ډي وکنه لکه لس کاله مخکې دا هغه وخت شهید نو په ټویټه موټر کې پاتې دي سیلونه او ډي وي ډي باندې ارمان مې دي فلمونه نو غور وکړه ته زما په دې خیالونو اګریمنټ وکړه نور د 2 کلونو نو په دعا درته شروع یم په سوالونو خدای دې تل وساته رنګ په ریالونو نو همیشه اوسې آباد او تل خوشحاله او د دې خط جواب می زر راولېږه ماله نو شوه موسکې سیاره دغه ګلندامو او دا یې ویل دلبر وسلامو اوس د دې نه پس چې کوم دی بیا خاون ورته خط لیکي خبر وکړم زه خو ډېر زیات خوشحاله شوم چې د سیار به چې کوم سعودي کې وخت تېر کړی دی دې ته چې بابي کوم خطونه لیکلي دي نو هغې نه تاریخ کیسه جوړه کړې ده ډېر زبردست ډېر خط لیکي چیرې 2 جواب جی مننه نو چې په مینه او محبت تا لیکلي نن مې لوش راته ستا هغه خط ښکلی د دې خط نوم څه دی دا د مسافر خاون بیگم ته خط لومبې چې کوم مسافر جانان ته د بیگم خط دا اوس د مسافر خاون بیگم ته خط چې په مینه او محبت تا لیکلي نو نن مې لوش راته ستا هغه خط ښکلی نو چې کاغذ مې را بهر کړي پاپې نو زړه مې دننه په چغار شي د سینې نه نو کت په کتو پکې لیک فرمایشونو څوک ګړۍ غواړي څوک غواړي کمبلونه نو څوک چې څه غواړي هغه دې ټول لیکلي او خپل خو پرې د غم د کړې د کلي نو لږ د سوچ ته په سکون او قرارۍ کې پیسې څنګه څوک ګټي مسافرۍ کې نو سرو غرمو کې مې د تن وینې وچېږي او ستا ظالم فرمایشونه نه ختمېږي نو ډېر په سخته بچ کوم ریالونه نو تکوي پکې د چم گاون غمونه نو چې پیسې وي هر سړی به دې خپلېږي او بې پیسو به دې سکه خپلوان بېلېږي نو هر یو حد کې دې وي لست د سامانونو پوره کوم یې ډېر په سخت او تکلیفونو نو 9 کاله مې تېر کړه سعودیا کې وایه کله محبت به ته په ما کې نو چېرې یو اختر مې رانغې په کور او ته لا وایي اګریمنټ دې وکړه نورو
نو د سرو زرو پیسو په لالچونو اوسېدل مو یو ځای نه شو په کلونو نو زه خو م غواړم چې بچي مې کړي عزت او ستړی ستړی چې شم ومې کړي خدمت نو چې په کلي یم بچي به مې څه جوړ شي ګنې هسې به بېکاره راته کور شي نو خپل بچو سره مې نشته د پهچان وی د پلار په ځای اوس ماته ماما جانو نو خپل بچو سره مې نشته د پهچان وی د پلار په ځای اوس ماته ماما جانو نو نور د دې مسافرۍ نه مې که خلاص و چې بچو له مینه ورکم په اخلاص نو ته خپل ځان ته هم سوچو که دې په جوند نو سپین ویښته دې شي په زلفو کې څرګنده که نه نو هېڅ مزه دې حاصل نه کړله د جونده او شته خاوند کې د جون تېر کړه لکه کونډه نو زما هم لاړه هغه ځواني طاقت او هر اندام مې کړي دردونه غواړي کټه نو خدای دپاره مهربانه شه ضرور او ما په نوي اګریمنټ مکه مجبوره نو هر څه ډېر دې شکر کړه د کردګار او صبر زده کړه نور لالچ مه کړه بې سیاره نو ما دپاره کړه دعا د رب په لور او د دې جیل نه مې رها که بس که نورو نو دا باقي جون چې مې تیر شي محبت کې او د الله په بندګۍ او عبادت کې نو یې سیاره د دنیا دغه ګزران دی او خرڅلی ترې نه رخصت په لوی ارمان ډېر ښه